فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نو تو دې په تعجب کې ونه چوي د منافقین مولینا او نه د دوی اولادینا همدا خبره دو چې الله تعالی غوړي چې دوی ته په دغه شیانو سره په دنیایي ژوند کې عذاب ورکړي او د دوی روحنا په داسې حال کې ووځي چې دوی کافران وي. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. دا منافقین په الله تعالی قسم نه خوري او یایي چې موږ د توسه ملګری حالان کې دوی هیڅ هم د توسه ملګری نه دي. په اصل کې دوی داسې خلق دي چې د توسه نه ویریږي. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. که دوی څه د پناه ځای پیدا کې یا غورنه یا بل دننه وتلی ځای نو خامخا به دوی هغه ته ورګرځي په داسې حال کې چې دوی به منډې وهي. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. په دې منافقانو کې ځنې هغه څوک چې د صدقات د تقسیم په باره کې په تو عیب لګوي نو که دوی ته له دې صدقات نه څه ور کړی شي نو راضي کېږي او که له دې صدقات نه څه ور نه کړی شي نو سمدستي همغه وخت غوسه کېږي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. که حقیقتا دوی په هغه څه روزي شوي وای چې الله تعالی او د هغه رسول دوی ته ورکړي دي او ویلي وای زموږ د پوره الله تعالی کافي دی ضرب الله تعالی موږ ته خپل فضل روکي او د هغه رسول برو باندې مهرباني وکي بشکه موږ خاص الله تعالی ته رغبت کوونکي یو. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بشکه دا صدقات خو په اصل کې د فقیرانو او مسکینانو د پوره دي او د هغه خلک د پوره دي چې د صدقې په کور باندې مقرر دي او د هغه خلک د پوره دي چې د چا زړه اسلام ته مایل وي. همدارنګه دا د سټینې غلامانو آزادوله او د قرضدارانو د امداد کوله او د الله تعالی په لار کې د خرج کوله او د مسافرانو د امداد د پوره دي یو فریضه د الله تعالی د طرفنا او الله تعالی په هر څه پوي او د حکمت خواوند دی. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
په دوی کې ځنې هغه کسون دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسوي او ویایي هغه اوریدونکی غوږ دی، یعنی هر څه اوري او مني یې. ورته ووایه هغه د توسې د پیدې د پوره داسې دی، په الله تعالی ایمان لري او په مینون اعتماد کوي، او په توسې کې د هغه کسونو د پوره رحمت دی چې ایمان یې راوړی دی، او هغه کسون چې د الله تعالی رسول ته تکلیف رسوي د هغې د پوره ډېر دردونکی عذاب دی.